نن د جلال آباد ښار اړوند پل بي سود ته راغلي یو. پل بي سود لاندې دغه ښایسته ساحه به تاسې ګورئ. چې ومې لیده وویل مالکه څه دننه کړی ورننوتلم بیچاره دونه سوري کې بند راغلی ولو ما مې راکش کو چې راکش مې کو راجګ مې کو پاس نه ډېر خلکو ویډیوګانې هم کولې ورځو پې که توبه وباسو بس نه نه اوس مې یو دغه جوړه توبه نه کړې وباسو نه توبه څنګه یو قسم جوړه کړې ده یو قسم جوړه کړې ده. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په وطن کې د امن څپې د ژوند روان دی او دغسې ډلې ډلې ځوانان یو ځای راجمع کېږي او دغلته خپل بنډارونه کوي. څومره ښه صحنه ده. کنې موږ نه هلته الان کې ما خپله پلار وفات شوی ما ونه کتو پاکستان کې زه اوسېدم ما پلار هلته وفات شو که نه ما هنر ته ډېر څه ورکړه خو هنر ماته سندې راکړي ځکه چې خپل اولادونو ډېر څار وکئ. وګورئ چې د خپل اولادونه چیرته ځي او څه کوي. اوبه کمه وله موږ واوښتلو زیاتره هلکان هلته سوري ته ناستلو موږ ته ماشومان راغله خندلې وې دلته یې موږ نه کس دننه کو خندلې خپلو کې لاړل. بس اولنی فلم د بېګناه په نوم باندې و بېګناه په نوم او ډېر وخت یې تقریبا یو شپږ کاله وشو. ورځ درته ښیم په هغې ځای کې ماشوم همدا لاسونه همداسې کول هلته ګردا ونیولی او ما خپله راوباسو دلته نه دغه ماشومان چې ناز دي دی نه پاس څه فایده چې هغه غټ سیند کې چې ګرمي مو نه وژني خو سیند مو وژني. بلکل دا خو د شکر سات دی الحمدلله چې زموږ په وطن کې دومره امن دی او مینه محبت دی خوشحالي ده که نه دا موږ دپاره یو غټه فخر خبره ده. ما یو ټوپک دی د زه ورته یم بچی څه ټوپک ومپک وخت یې لاړه و د جلال آباد ښار کې کراچۍ چلوه کراچۍ. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته راکو روغ اوسېږئ. نن د جلال آباد ښار اړوند پل بي سود ته راغلي یو. پل بي سود لاندې دغه ښایسته ساحه به تاسې ګورئ. ډلې ډلې ځوانان د دې لپاره راځي چې دلته سیاحت وکړي او دغه جنتي وطن له منظرو نه خوند واخلي. دلته د سیند غاړه ده نسبت د ښار نه او د نورو ساحو نه دا ځای یو څه یخ دی. په همدې وجه باندې له نورو ځایونو نه زموږ ځوانان ملګري دوستان دلته راځي او دغلته ښایسته بنډار جوړوي. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په وطن کې د امن څپې د ژوند روان دی او دغسې ډلې ډلې ځوانان یو ځای راجمع کېږي او دغلته خپل بنډارونه کوي. څومره ښه صحنه ده. راسره پاتې شئ نن دغه خپرونه له همدې ځایه پیلو او له ځوانانو سره خبرې اترې کوو. هو مخکې له هغه چې دا خپرونه پیل شي د یوې خبرې یادونه ضرور بولم هغه دا ده چې د خپلو اولادونو ډېر څار وکئ. وګورئ چې د خپل اولادونه چیرته ځي او څه کوي او خپل ځوانانو له تاسې مې دا هیله ده چې هېڅکله هم دغسې خونړي سیند ته مه نږدې کېږئ چې ستاسې ژوند ورسره په خطر کې وي. ډېره مننه چې راسره راستئ. راځئ مخکې ورځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی. ډېر زیات خوشحاله یم چې په افغانستان کې یم او د خپلو ګل ګل هیوادوالو سره یو ځای د خوشحالۍ ژوند تېروم. دا جلال آباد ښار دی او په جلال آباد ښار کې بیا د پل بي سود لاندې ساحه ده کوم ځای کې چې ځوانان راټولېږي مازدیګرۍ ډېر رنګین وي دلته. هغه هیوادوال مو چې په دې وروستیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان له ظلمه خلاص شوي دي او خپل ګل افغانستان ته راغلي دغه ځایونه پرې ښایسته شوي دي هغوی هم په دغه ځای کې راسره وي او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه هم راسره وو. یو ښایسته ماحول جوړ دی که تاسې شاوخوا سیمو کې یو ځل حتما دې ته راشئ. یو شخص چې تاسې به حتما له څېرې سره اشنا اوسئ.
ډېری اصلاحي ډرامو کې هم کار وکړو، سټیج شو کې هم کار وکړو، هر هغه ځای کې چې زموږ د خندولو هڅه کېږي هلته دی څرګندېږي. راځئ دې سره ستاسې مخه کوم. اول خو د دې په اړوند درته دومره ویمه چې همت دولاسي سلام چې هنر ترڅنګ بیا خپل کار روزګار هم کوي. دلته راغلی دی یو مړی حلاله روزي د خپلو اولادونو لپاره ګټي. د سره دوه درې خبرې کوم. السلام علیکم. السلام علیکم یوسف خی خاص دی خیرت دی جوړې بچیان دې ښه ډېره مننه. زه خو دې پیژنم. هغه لیدونکي چې تا په لومړي ځل ما سره ګوري او یا هم په سکرین دې ګوري هغو ته که ځان معرفي کړي نو ډېر به خوشحاله شم. زما نوم جنت ګل مستانه دی او په ډرامو په فلمونو کې مې دا کولو کار او اوس هم خپل دا کوو فعالیت کوئ او خپل همت هم کوو او هغې کې هم کار کوو ښه او ډرامو او کې دغه سیخانو کار دې څومره وخت کېږي شروع کړی؟ دا خو دغه یو 8 کاله وشو. 8 کاله هو ماشاءالله. زه کله کله دې په هغه کې ګورم امیر شهید باغ کې هلته موټر دی که څنګه؟ هلته مې هوټل دی ښه هلته هم کار کوم. څنګه دی کار روزګار څنګه دی؟ شکر دی بس در غریبي پکې کېږي نو. ښه هنر درته څه درکړل که نه تا صرف هنر ته څه ورکړل؟ بس ما هنر ته ډېر څه ورکړه خو هنر ماته سندې راکړي ځکه چې حالات خراب دی ګډوډ دی. نه ولې حالات خراب دي؟ اوس خو الحمدلله وطن کې امن دی سکون دی. لږ به را دې خوا چې دغه لږې به موږ په عذاب نه کېږي. اوس خو وطن کې امن دی سکون دی او پابندي نشته دی چې هر څه ته غواړې هماغسې کېږي. نو دې کې څه خبره ده؟ شکر دی امن دی هر څه پکې شته خو هغه زموږ تمثیلونه چې وو اوس هغه نشته. ولې نشته دی؟ نشته دی دا موږ یې نه کوو. نه تاسو یې کوئ خو لکه موږ چې اموسیې به راتللي اموسو سره به موږ تللو لکه موږ ته به خپل دغه حقوزامه راکوله نو هغه نشته دی ځکه اوس موږ بس لګیو نو بس خپل همت ښه ته وایې چې صرف آمدن د هنر له لوري نشته نور که هنر ته کار کې څه پروا نه کوي؟ نه هېڅ پروا نه کوي موږ خو لګیو خبره دی یو دا جوړه کړه ډرامه چاکړې بدعمله چاکړې بدعمله ستا ډرامې ما ډېرې کتلې دي او ډېرې اصلاحي او پیغام لرونکې ډرامې وي. یو ډرامه زما اوس هم یاد شي چې سجده په نوم باندې وه او د دې ترڅنګ یو افغان دوستي په نوم باندې و. همداسې نور دي چې زما ذهن نه وتي دي خو کله کله په سکرین باندې ما لیدلې ډېر زیات خوشحالېدلم چې تاسې د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوئ. دا هنر دې له کومه کړ څنګه راغلی دی هنر ته؟ دا هنر سره خو زما شوق و او اوله کې ما ته د چرګانو دکان وي او بس هغې کې ما کار کولو بس دا نومېږي نیم فقیري دا زموږ پروډوسر دی دا رب سره راځه زما سره فلم کې کار وکړه بیرته ورسره لاړم بس اولنی فلم د بېګناه په نوم باندې و بېګناه په نوم او ډېر وخت یې تقریبا یو 6 کاله وشو 5 کاله ښه 6 کاله مخکې په سکرین راغلی ها وکنه شپږ هم د زما خیرون درما په نوم یو ډرامه و چې هغه موږ د جوړه کې دغه نجیب صادق سره یو د په نوم اجمل دا آریان خان چې وته وی دغه لکم را سره آریان خان نوم خپل څه دی؟ اجمل سهیل نوم دی. اجمل سهیل نوم دی؟ اوس نو آریان خان څنګه شو دا؟ نو دا شو چې بس د ډرامو ته وته نور هغه نور هنري وسره شروع کړ نورمندي ورسره شروع کړ. نو تا چې هغه بېګناه ډرامه کې کار وکړو تا ته هغه وخت کې پیسې درکړل شول که نه صرف خپل هنر ته د ادامه ورکول او زده کړه دې کول هغه وخت کې؟ بس هغه وخت کې زه چې خاص په یو ډله کې زه تقریبا 6 شوارې زه پکې خلاص شوم. هغه ته اوس یاد دی کوم یو؟ هغه یو ډیلاګ و چې دغه یو دا راځي او سره راځي ما یو ټوپک دی د زه ورته یم بچی څه ټوپک ومک وخت یې لاړه و د جلال آباد ښار کې کراچۍ چلوه کراچۍ هغه وخت یې لاړه. او ځینې وختونو کې تا ګورم داسې لکه څنګه چې مستانه دي ویلې دغسې مستانه رول ادا کوې ځینې وختونو کې ته شوخي ډېره کوې په ډرامو کې دا رول درکول کېږي که نه دا د خپل شوق دا خو ما د ډایرکټر پیدا کوي دا رول به څه وکړي ما ته اکثره دا دوه په جنګ کې اچوم دا ما ته راکوي دا ولې درکوي زه ورته دا مه راکوي ته کوی شي ته کوی شي بس څه وکړو او ته خپله به کم یو رول کې ډېر راحت زما دا خپله خوښېږي دی شیطانت والا مزاحیه مې خوښېږي دا مالکه شیطانت والا دی شیطانت مې خوښېږي چې خلک دې عبرت واري که نه چې اخره کې د شیطان انجام سوي انجام یې سوي که نه. ډېره مننه. دغه تا چې ویل چې ما ډېرو ډرامو کې کار کړی طبیعي یو به دې خوښه وي کومه داسې ډرامه چې ستا خپله هم ډېره خوښېږي کله کله یې خپله هم ډېره ګوري؟ ولا زما خو خوښېږي دا و چې موږ جوړه کړې وه سجدې په نوم سجده په نوم هغه ډېره ښکلې ډرامه وه ښکلې ډرامه وه خو ځکه چې هغې کې پوه شوې اسلامي دغه هم پکې وو پوه شوې دا سیخان درته ونسیږو بیا دومره پیسې موږ هم نه لرو چې تا یې درکړو خیر ده ځکه موږ خپله د کوره قرضداري راغلي ډېر پکې تا کړي تاوانه کې دا دې پکې تاوان دا دې پکې که نه ډېره د وطن دپاره خدمت کړی الله دې ونازوه.
زه نن راغلی یم دلته هغه بله ورځ موږ ولیدل چې زموږ یو هېوادوالو هغه ځای کې خپل ژوند یې له لاسه ورکړ او ځوانان مو بېګودره ګډېږي مثلا کوم ځای کې چې د لامباني هلته ورځي لامبي او هماغې انجام چې بیا هغه ځوانان اوبه یوسي او بیا پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي تا کومه صحنه داسې لیدلې ده چې خپل دلته راغلي او دلته لامبي او بیا هغوی اوبه وړي داسې یو څه صحنه یاره ما خو کومه صحنه نه لیدله خو زه داسې ورته وایم چې چا د دغې زه نه لامبو نو څه کوي چې راځي دلته ورټوپ کوي پوه شولې زه ورته داسې وایم چې لامبو دي زه خو به راځه نه لامبو هم چې چاته زده یي دغه اوبو سره زه فکر کوم لامبو هېڅ هغه نشي کولی که یو څوک یې دغه اوبه ورباندې تیزې شي له ځانه سره یې وړي زه وایم چې که لامبو درته زده یي او که زده نه یي دغه سیند ته مه نږدې کېږئ ځکه دا خو غاړې ته ولامبي نو دغسې وی که نه اول زه وایم چې بیخي دې ونه لامبي دلته کور کې دې ولامبي بل ځای کې دې ولامبي حمامونو کې دې ولامبي دلته حوضونه شته دي هلته دې ولامبي او دلته دې نه راځي ځکه خونړی دی خو داسې سیل دپاره راشي بس چې ګرمي وشي څه ورټوپ کړي نو دا ځای خو ګرم هم دومره نه دی نسبت ښار ته دا ځای یخ دی پورې راغلي نو خامخا هلته به پکې مري نو ستا پیغام څه دی هغو زما پیغام دا ده چې اول خو دې نه لامبي او چې بیا لامبي دې غاړه کې ولامبي پوه شې چې دغه ته لرې شي ګرمي نور دې ځي خپل کور ته ښه ما هغه د شیطانت رول دلته ونه لوبیا چې اول دې نه لامبي که لامبي ښه منځته دې ورشي منځته دې ورټوپ ډېره مننه کور دې ودان کور ودان خوشحاله اوسې ورته ورکړه دا یو سیخ په څو دی دا یو څوک په 10 روپۍ 10 افغانۍ البته ښه 10 افغانۍ دا څو سیخان دي دا نو دا 7 دانې خیرات هم کله کله کې که نه کې ویم ته خو یې خوره زه نه بل چاته ورکوم ما چاته چې ورکې خیراتي ګوره پیسې نه درکوم خیراتي ورکه تی خپل لاس باندې ورکړه نو څوک یې خوري رمضان دی چې ورکوم ښه خوري څوک هغه یو خو لګې شو ښه هغه شروع ښه ډېره مننه درنو ملګرو زما د دې خبر نه هدف دا دی چې یو انسان خپله دومره خواري کوي چې په دې سخته باندې په دې یو سیخ کې به دی څو افغانۍ وګټي یعنې 10 افغانۍ ورکوي دغه مصرف وګوره د دې ځي راتګ وګوره د دې ځي پورې راتګ کرایه وګوره او دغه د سکارو مصرف وګوره بیا د دې غوښې چې نن سبا په 220 افغانۍ یو کیلو ده دې کې بیا 10 افغانۍ باندې سیخ برابري بیا دې کې غټ زړه وګوره دا وایي چې هر چاته ورکوي او څومره چې ورکوي دې ځینې سیخان واخله ورکړه ورته څومره غټ زړه دی دا فطرتاً او طبیعي زموږ په خټه کې ښکېل شوې خبره ده چې د افغانستان په خاوره باندې چا قدم ایښی او دلته لوی شوی وي د هغه په ذات کې دا شی چې هغه به مېلمه پاله وي مېلمه دوسته به وي افغان پاله به وي او په دې ولس او په دې خاوره به مینې ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ خبرې مې درسره وکړلې خوشحاله شوم او که چېرته برابر شو دواړه بیا کار کوو د خیره سره صحیح شو د خیر صحیح دی خو ورځو پې که توبه وباسو بس نه اوس مې یو دغه جوړه توبه نه کړې وباسو نه توبه څنګه یو قسم جوړه کړې ده یو قسم جوړه کړې ده هیرو باغې زه به پکې څه یم ته به هیرو یې هغه د هیرو ډبل هیرو به شي خیر دی ښه ډبل هیرو به دانه اوس هیرو خو له قواره خو یې که نه زما قوارې ته اول ګوره بیا خبره خسته قواره خو دې درکړل ته څه چل دی ها ته خو له جوړې ورته نه بدماش نه هیرو نه ویلن خو ما سره نه جوړېږي د قواره د هغه نه هیرو دی هغه خو یې که نه موږ یو ډرامه جوړو د قام دشمن بیا به هیرو راولو نور څه کوي آفرین زنده باد کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې به عزت ډېره زیاته مننه درنو ملګرو هر هغه څه چې د قام دپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره کېږي هغه باید وستایل شي دغه څه ډرامې چې د یادې کړې که چېرته په رښتینې معنا باندې دغه ټولنې ته د خدمت په موخه کېږي موږ د دې تر څنګ باید ودرېږو او د دې حمایت باید وکړو او که خدای مه کړه یو طرف یې داسې وي چې زموږ د ټولنې زموږ د اسلام زموږ د دې فرهنګ خلاف وي نو په کار ده چې موږ یې طرفداري ونه کړو را سره پاتې شئ مخکې ورځو نورې کیسې درته کوو سلامونه بیا هم ستړي مو درنو ملګرو لا هم په همدغه ځای کې یو او نن د اټکل له مخې 42 درجې ګرمي وه بیخي زیاته وه تاسې په پانزور کې ګورئ ګڼ شمېر زموږ هېوادوال راوتلي دي او د سیند غاړې ته د دې لپاره چې دغه ځای یو څه یخ دی او دلته له بده بخته زموږ ځینې ماشومان دي چې لوبې کوي او لوبې په د سیند په منځ کې کوي
یعنې دلته لمبا کوي همالته لوبې هم کوي داسې بل رقم ته صحنه ده ما ته داسې خوند نه راکوي ځکه همدغه ماشومان زموږ راتلونکی دی خدای مه کړه که په دې اوس څه وشي نو زموږ به راتلونکی څنګه وي او بل د دې ژوند په خطر کې کېږي دغه دوه ځوانان سره ولاړ دي دوی سره غږېږم سلام سلام په خیر راغلی سلامونه احترامات کفایت الله هم د لغمان ولایت څخه فی الحال په ننګرهار کې همدلته مې کورونه دي په کمپونو اوله ناحیه کې ډېره مننه ورور ته ستړی مه شي سلامونه احترامات ضیاء الرحمن یم اصلي د کونړ یم اوسېږم همدلته په کمپونو کې څنګه کونړ او ننګرهار او لغمان درې وړه یو ځای شوي څه کیسه ده ولا بس کورونه هم همدلته دي ماشومتوب نه همدلته راغټ شوي پیدا شوي همدې ځای کې ټول د یو ساحې یو ښه ژوند څنګه روان دی ولا شکر الحمدلله بس ژوند امنیت خو ښه ده خو یو کار چې ده مهمه نکته کاروبار نشته کاروبار نه کاروبار خو که خبره ته وکړم موږ او تاسې لږ شان دی که همت وکړو او زحمت وباسو خواري وکړو شاید چې ډېر نه وي خو لږ پیدا کېږي مثال خبر در کوم همدا اوس چې زه راغلم دوه ماشومان راته راغلي دا موټر راته راکړه زه ینځمه مالې څو افغانۍ اخلي وایي څلوېښت مالې 50 واخله وایي صحیح دی یعنې زما یو موټر دا دوه درې موټر وینځلي 1.5 افغانۍ شولې د دې دیاړي ووتله هدف مې دا نه دی چې ته موټر ووینځه موټر وینځل هم بد کار نه دی خو دغسې د دې هلک همت ته زه حیران وم چې دومره همتناکه ماشوم چې ما ته خپله راغی چې کاکا دا موټر دې ما ته راکړه زه ینځمه نو دغسې که تاسې همت وکړئ یو ځای کې کار روان کړئ ښه به بالکل هغه خبره سره منم زه خپله د کلب استاد یم فری فایټ کلب لرم خپله بیا د ډیشنو انجینر یم خو یعنې پام اصطلاح ما درته ځان ونه ښودو ما درته ټول وښودل چې ټول کاروبار په عموما کې شټاپ د ګرمي زیاته ده زیاتره خلک راځي د کاروبار نه ګرمي زیاته وي دغلته پل لاندې ګورم په یو څونه موده مخکې خپله ما د هغې ځای نه مړی هم راوباسو کوم ځای نه هغې مخامخ پایو نه چې په اوبو ور دننه کړی وله خو یعنې دلته مونږ راځو شکر د مازدیګر کې بیرته ځو هغه غرمه په دې ځای کې تېرو چې لږ د ګرمۍ او د شیانو نه بچو نور بیا ځو کلب ته مازدیګر کې تر ماښامه پورې کلب کې وم ښه دغه د مړي خبره دې وکړله مړی دغلته او ته پوه شولې چې دا همدلته و که نه بل ځای نه اوبه کمه وله مونږ واوښتلو زیاتره هلکان هلته سوري ته ناستلو مونږ ته ماشومان راغله خندلی وی دلته یې مونږ نه کس دننه کو خندلی خپلو کې لاړل خو وروسته اوبه لږه راکمه شو هغې ټایم کې زیاته شوې وه چې دا کس یې دننه کړی وله وروسته یو سپین ږیري راغله زه ورزشي لباس کې ولم چې ومې لیده ووله مالی کس یې دننه کړی ورننوتلم بیچاره دونه سوري کې بند راغلی ولو همې راکش کو چې راکش مې کو راجیګ مې کو پاس نه ډېر خلکو ویډیوګان هم کولی خو یعنې خبره دا کوم ګرمۍ د لاسه زیات خلک دلته لامبي او په سین کې او سینې وړي دا ورته ډېر خطر ده هغه یو پیغام هم دی زموږ ډېری هیوادوالې لیکي او بیا یې فیسبوک کې خپروي ځینې نورو سوشل میډیا کې خپروي چې ګرمي مو نه وژني خو سین مو وژني بالکل دغلته چې بېباکه لمباو کې یا سین منځ ته دغه پرون ورځ درته ښیم په هغې ځای کې ماشوم همدا لاسونه همداسې کول هلته ګردا ونیولی او ما خپله راوباسو دلته نه دغه ماشومان چې ناست دي دې نه پاس څه فایده چې هغه غټ سین کې لامبې ولې دغې بغل کې نه اول خو بالکل لامبه ما دغه ځای اوس یو څه معتدله هوا لري که نه او دومره ګرمي نه کېږي د انسان پکې لکه نورو ځایونو کې څومره کېږي ځکه د دې ځای یخه هوا در باندې لګېږي نو لازمه نه ده چې ته ولامبې او که بیا لامبې ستا خبره دغلته ولامبه مهمه نه ده چې ته هلته لاړ شې اوس وګوره هغه ځوانان اخواته اوښتي دي که نه او هلته چې دی هغه ګرداو لري اوبه ډېره تیزه ده هلته په چټکۍ سره ده کش کې راخوشي دې خواته بیا اوبه معتدله ده نرمه ده خو چړله ټول اوبه کمه یې هلته ګرداونه دي ډب دا ځای او ټول کوشش هلته کوي هلته یې غوپوي ډېره مننه تا وویل چې زه خپله د ډیش استاذ یم فری فایټ استاذ یم کلب دې اوس فعاله دی که نه کلب مې فعاله ده په چوک مخابرات کې د امپراتور فری فایټ اکاډمي په دې هغه کې ورسره جیم هم لرو فټنس برخې هم لرو سپیشل کلاسونه لرو بالکل دغه 240 درجه ګرمي کافي زیاته ګرمي ده په دغه درجه ګرمۍ کې تاسې بیا دغه فری فایټ څنګه کوئ ورزش څنګه کوئ تمرینات څنګه کوئ سخته نه ده درته مخکې موږ که 1 ساعت تمرین کوو 40 دقیقې فزیکي واله 10 دقیقې زمزه کوو نور فزیکي کار به هم کوو خو په اوس وخت کې چې ګرمي سخته زیاته ده 1 دقیقې دویش کوو تمرین کوو نرمش کوو 10 دقیقې نه بعد 11 دقیقې زمزه کوو دا شیان وهو یعنې هغه ارامتیا خپل ورزش پکې فعاله ساتو بالکل او دغه ورزش په وخت کې فکر کوم چې دغه پاکې لګول هم ښه نه دی که نه پاکې لګول وجود بدن هډوکي شخی بیا جام پاتې کېږي سره بالکل نو مجبور چې ته پاکې مونه لګې څه مونه لګې ما ګرمۍ کې سخته تېره کې په ځان بس تمرین ده نو شوق د شوق قیمت نه لري بالکل او زه خپل هم غواړم چې یو څه تمرین پیل کړم که نه ځکه تمرین خو د ژوند اړتیا ده باید ویې کړو
دغه ګرمي د تېره شي صحت که نه ضامن ده که غواړې ته چې زه وزن کم کړم او فټنس مې جوړ شي همدغه ټیم ده همدا یو بیل ټیم ده چې په دې ټیم کې ته تمرینو کې بدن چربي آغاز د ټولې ویلی شي بالکل همدا یو وخت دی ډېره مننه یعنې ګرمۍ کې که چېرته تمرین وشي نو چربي او وازه د هر څه ویلې هر کېږي څه ویلی کېږي خو په ترتیب په اندازې باندې چې په اصولو یې پوه شي سړی نو ډېر تمرین هم ښه نه ده بیا انسان بې انرژي کېږي او موږ او تاسو ولس ټول داسې ده چې غریب ده هغه خوراک او هغه توانایي نه لرو چې بیرته یې ورپسې وکړو پوره کړو بالکل او ته ځوانه څه کار کوې زه بس وزګار یم وزګار یې په دې سره ګرځې دا کار نه دی ولې دی بس ډېره مننه نو زما تا نه هم دا هیله ده چې سیند منځ ته مه ورځه خپله دیول جزال ته ورغلی وم او نور ته مې هم دا پیغام دی چې درنو ملګرو لطفا په خپلو ځانونو باندې په خپلو اولادونو باندې رحم وکئ هېڅکله هم دغسې سیند ته مه ورنږدې کېږئ دا خو نړۍ سیند دی دا سیند یو که بل سیند وي هر هغه اوبه چې روانې وي هغه ته مه نږدې کېږئ ځکه ستاسې ژوند په خطر کې اچوي او ګرمي چې دا صرف سخته در باندې تېروي خو وژني مو نه خو دغه سیندونه چې دا بیا ستاسې ژوند اخلي ډېره مننه ځوانان چې راسره وئ زموږ د ښاروالۍ والا نه دا غوښتنه ده پوهېږي چې راشي دلته د پایګانو بیخونه چې کوم دي دا سوري شوي دي بس چې راشي دغه کار وکړي دغه تیږې میږي شواړی پوښلي چې بند دي شي په دغه پایو کې دغه نوی پل چې جوړ شوی ده دې لاندې دا کومې پایې چې دي دا اوبو والي دي اوبو والي لاندې سورۍ دي تشې شوي اوبه کمه خلک لامبي چې اوبه پرې راډېره شي پوه شي لاندې دننه کوي نو کوشش زمونږ ښاروالۍ نه دغه غوښتنه ده چې راشي دا زیان بیرته په سیمټو وپوښي ډکې کړي تر هغه پول هم محکم شي او زمونږ ژوند هم محفوظ شي بالکل ډېره مننه دغه هغه خیته دغه نوی پل چې دا نوی پل چې جوړ شوی د بیسودو درې پایې چې لري درې پایې چې لري ښه د دې لاندې داسې کیسه ده اوس ډېره مننه ځوانه خدای دې آباد او سلامت در ژوندي اوسئ خوشحاله شوم چې خبرې ترې سره وکړلې ډېره زیاته مننه درنو ملګرو دغه ځوانانو خبرې مو واورېدلې ډېر خوشحاله شوم چې په هېواد کې دغه ځوانان شته دي چې د خپل ځان ترڅنګ د نورو د ژوند خیال هم ساتي د هغه ځوانانو چې ویلي هغه تېره ورځ موږ دیزې نه یو مړی وایست دا څومره بده خبره ده چې یو انسان د ګرمۍ نه وتښتي د هغه ژوند په خطر کې شي ان ژوند دې واخیستل شي نو راځئ درنو ملګرو راسره پاتې شئ نن دغه صحنې در باندې نور هم ګورم راسره پاتې شئ درنو ملګرو ورځو دغه صحنې هم در باندې ګورم د نورو ځوانانو سره خبرې اترې هم کوو په نننۍ ګرمۍ باندې دغه خپرونه ده تر پایه راسره وګورئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لکه څرنګه چې وړاندې تاسې واورېدل چې دلته ځینې ځوانان ځینې کشران ځینې هغه ځوانان چې نوي نوي زلمکي شوي دلته راځي لامبي دا ډېره بده خبره ده ځکه چې ګرمي موږ نه وژني خو دغه سیند موږ وژني دا غرور خبرې تاسې واورېدلې چې هغه بله ورځ یې د هغه ځینه یو مړی راایستې وه هغه پایې چې ښکاري دا ډېره بده خبره ده چې زموږ یو ځوان دی د ګرمۍ نه تنګ شي هغه د خپل ژوند له لاسه ورکړي یو 15 دقیقې سخته تېره کړي دغه ځوانان هم راغلي دي ډېره ښه خبره دا ده چې دوی خپلو کې بنډار جوړ کړی ګپ شپ یې جوړ کړی دی او سیند غاړې ته راغلي غواړم دوی سره دوه درې خبرې وکړم السلام علیکم وروښۍ جوړ هستئ السلام علیکم جوړ هستئ خیر السلام علیکم وروښۍ چا ته وایي چې غاړه دې بنده دا وډیوال راغلی د پاکستان نه او خپه دی کور کې پروت دی پوه شوې وایي چکر ته بیله بیله ځئ که نه ما ورته ستا د غاړه بندې ته موږ ته سره بم وروکړه مونږ وروره ستاسو خدمت سبا زه کونړ ته روان یم تیار موټر کې ځای شته دی بس ځان سره راوله چې بوځو کونړ دنګو غرونو ته بوځو چې زړه خوشحاله شي او دارور جان وایي سبا زه کونړ ته روان یم تیار را سره موټر هم دی راځه چې چکر درکړم چې خوند درته درکړي د خپل وطن وګورې پوه شوې سلام ستړی مو شي په خیر راغلی سلام څنګه وروښۍ جوړ خیر ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې حمید دی تاسو حمید وفا د کوم ښه وفا صاحب څنګه یې شکر الحمدلله تاسو خاص سره شکر دی الحمدلله د کوم ځای ننګرهار یم جلال آباد جلال آباد کې د کوم ځای قصبې قصبې ښه ښه او څه کار روزګار کې زه خو وروره دا پلسترو کار کوم پلسترو کار ګلکاري ښه ښه مهاجرت ژوند تجربه کړې اوس راغلی و او درې میاشتې کېږي چې راغلی بیا خو ستړی یم چې په خیر راغلی خپل وطن ته عزتمن شي
تاسو خاص دی شکر دی الحمدلله تاسو هغه ما ډېر کته ویډیو نه هغه ما کتل هلته پاکستان ډېر او ډېر ښایسته به راتلي ځکه تا غږ راباندې وکړو تا ویل چې ستا ویډیوګانې مې بس ومې کتلې کتې که نه وه چې څو خبرې سره وکړم خوشحاله شوم ډېر الله تعالی دې باعزته لره څنګه راوتلی د ملګرو سره دلته چکر ته راوتلی که لامبا ته راغلی څنګه راغلی نه ولا همداسې رالو بس نوي راغلي وو بس دا خو یو دا ځای هم ډېر ښایسته و دا څه انډیوالان یاران دوستان چې وو هلته وخت هم تېر کړی بس هغه وویل دلته ځو دا ځای ګورو هغه ځل رالو ډېر ښایسته ځای دی خوشحاله شوم الحمدلله دلته ډلې ډلې ځوانان تاسې ګورئ د سیاحت لپاره چکر لپاره راوتي دي او دلته افغانان یو بل سره خوشحاله دي دغه صحنې نه څومره خوند اخلي دا خو د شکر سات دی الحمدلله چې زموږ په وطن کې دومره امن دی او مینه محبت دی خوشحالي ده که نه دا موږ دپاره یو غټه فخر خبره ده چې موږ دلته راغلو ډېر خوشحاله شو چې دا افغانانو مو کته خپل وروڼه مو کته او مینه محبت او کېناستو تاسو مو کتئ تاسو په کتو ډېر خوشحاله شو چې تاسو مو کته او بس ساعت هم تېر شو دواړه ژوند یې تجربه کړي دي هم د مهاجرت او هم د خپل وطن که څه هم تا مهاجرت کې وخت ډېر تېر کړی اوس خپل وطن ته راغلی د زړه خبره دې راته وکړه سکون په کوم یو ژوند کې دی الحمدلله وطن خو وطن چې مطلب کار څنګه غي خو پاکستان کې مو وخت تېر کړی دی زندګي هم تېره کړې خو د خپل وطن داسې چې بس سړی پکې ډاډی لکه سړی چې د خپلې مور سره خوا کي یا پلار سره خوا کي نو بیا زړه کې یېره نه راځي اوس وختي به راتېرېدم په هغه لار را روان وم دې ته مې وویل چې ګوره دا څومره د فخر سات دی چې موږ دلته لاندې راکوزېږو چې چکر ته تلو موږ به اخوا دې خوا کاته چې یاره پولیس نه یا تنګول نه که نه خامخا هم په عذابولو یا کارډ بارې کې یا موټرسایکل بارې کې دې د وجې بس ټینشن به لږ ډېر زیات و اوس دلته هېڅ هم نشته الحمدلله الله فضل دی بس خوشحاله تاسو بهر نه دا د افغانستان انځور ځینې خلک ډېر خراب وړاندې کوي وایي چې په افغانستان کې جنګ دی جدل دی ورور وژنه ده یا همداسې یو وخت دی چې هلته ژوند سخت دی دلته ته راغلې د زړه خبره دې وکړه دلته خو دا خبرې نشته که شته دا خو داسې دی چې موږ خپله دا خبرې ډېرې اورېدلې وي چې یاره افغانستان داسې دی افغانستان هغسې دی افغانستان کې غریبي ډېره ده او فقر ډېر دی خو زه یم چې الحمدلله چې کوم سکون دی وطن کې دی هغه په یو ځای کې هم نشته الحمدلله دلته که زموږ مړه دی که زموږ ژوندی دی که هر څه دی الحمدلله زموږ په شریکه دي که موږ نه هلته هلند کې ما خپله پلار وفات شوی ما ونه کتو پاکستان کې زه اوسېدم ما پلار هلته وفات شو که نه نو دا د شکر سات دی چې الحمدلله زموږ وطن دومره جوړ دی او ټینشن پکې نشته دی الحمدلله هېڅ خبره نشته چې زما څوک دا غږ اوري زه یم چې یاره افغانستان کې ډېر د سکون ژوند دی زندګي پکې ښه تېرېږي ډېره مننه خفه شولم چې داسې صحنه په تا تېره شوې ده چې پلار دې وفات شو ته ورته راونه رسېدلې الله تعالی دې تاسې او موږ ټول باقي له غمونو وساتي خوشحاله اوسئ نن تقریبا 240 درجې ګرمي وه او ډېره زیاته ګرمي وه ګرمي تنګ کړې وي ولا ګرمي خو بس شته دی یاره خو بس څه به وکړو نو دا هم د الله یو نعمت دی او بس هلته هم ګرمیان ډېرې وي خو داسې دی چې بس دلته راغلو به ډېر سوچ فکر هم بدل شو بس وخت یې تېرېږي نو د الله انسانات ځینې ځوانان ګورو چې د ګرمۍ نه د بچ کېدو په خاطر باندې سیند منځ ته ورځي مستیانې کوي شوخیانې کوي هغه ځای ته ورځي چې کوم ځای کې د مرګ خطر وي دا ښه عمل دی که نو وروره دا خو زه وایم چې دا خو وختي 2-3 کسان لمبل ما ویلی داسې دی چې دا تاسو خپل ژوند سره لوبې کوئ باید دا کار ونه شي دلته ځکه چې دا اوبه خو چا خطر نه کوي او ګرمي خامخا خیر که سړی ډېر هغه کېږي دا سر کې لږ غوندې مخ او لاس یا خپې اندیز کې لږ په ځان اوبه واچي دغه خبره ده دې سره د انسان ژوند زندګي خرابېږي ځکه زمونږ څه موده کابل کې مرګړي تلي وو هلته تصویران ایسته او بیا غورځېدلي وو لاندې پول نه مړه شوي نو دا د ښه خبر نه ده چې سړی د ګرمۍ د وجې میز غلط کار وکړي چې ژوند د لاسه ورنه کړي ډېره مننه په وروستیو کې هغو والدینو ته چې خپل اولادونو نه خبر نه لري او راځي دغلته لامبي بیا هغو کې داسې حادثات هم موږ لیدلي دي چې مور و پلار خبر نه وي زوی سیند وړی بیا د هغه مړی کور ته وروړل شي چې دا د زوی دی او دلته راغلی او لمبلي او له بده بخته سیند یوړو اوس مړ شوی دی هغو والدینو ته چې د خپل اولادونو نه خبر نه لري او دلته راځي لامبي او هغوی ته نه خبر نه څه پیغام ورته لري چې په خپل اولادونو باید څه وکړي هغو ته خو زما دا پیغام ده چې باید هر سړی د خپل اولاد نه خبر شي چې زما بچی څه کوي څه نه کوي او باید ښه خبر دا نه ده چې خپل بچی دومره غوي چې دا سیند ته راپرېږدي ځکه دا سیند دی دا چا خطر لیز نه کوي ما وختي درته ویلې که نه نو باید هر سړی په خپلو بچو باندې نظر وساتي او هر ځوان دا سوچ باید وکړي چې یاره دا ښه خبر نه چې مطلب زندګۍ سوال دی کې که نه نو ما ټول دا غوښتنه ده چې وروره ځان سره ډېر خیال کوئ 2 ورځې ژوند دی په مینه محبت یې تېر کړئ احتیاط سره تېر کړئ ښه خبره ده ډېره مننه کور یودن د ځوان خبرې مو واورېدلې لکه څرنګه چې موږ بار بار دا خبره کوو چې هېڅکله هم ګرمي تاسې نه وژني که وژني مو دا خو نړۍ سیند مو تاسې وژني
درنو والدینو که چیرته د خپلو اولادونو سار تاسې خپله ونه کوئ نو خدای مه کړه له بدې پایلې سره به تاسې مخ شئ. ځوانانو له تاسې مو هیله دا ده چې اول خو بیخي لامبئ مه، که احیانا بیخي مو زړه نه صبرېږي او غواړي چې یو ځل باید ولامبم نو دغه غاړې ته لامبئ، هغه ځایونو کې چې ته پوهېږي چې دا ځای خطر نه لري هلته ولامبئ. اول خو بیخي ضرورت نشته چې ولامبئ، خو دا ستاسې لپاره وایم که بیا زړه نه صبرېږي دغه غاړې ته ولامبئ. ډېره مننه چې راسره پاتې شي، مخکې ورځو. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ. دغه برنامه تاسې تر وروستیو شیبو ننداره کړله. زه هیله لرم چې دا خپرونه به ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. مخکې له دې چې دا خپرونه پای ته ورسېږي یو ځل هغه پیغام درته بیا وایم چې لطفا دغه سیند ته مه ورنږدې کېږئ. دا هغه خونړی سیند دی چې ډېری ځوانان دغه سیند موږ نه واخیستل. خپلو اولادونو باندې څار وکړئ او دغسې ځایونو ته یې مه پرېږدئ. ډېره مننه، تر بیا ښې چارې، د الله په امان.